داسې سړی و چې په دې ټول سبا ښار کې د ده غوندې مالدار او ښایسته ځمکه او باغونه د چا داسې باغونه پکې و مولوي صاحب چې د باغ نه به دوی میوه نه راشکول. کله به چې د میوې ته ضرورت راغی که نه یو ښځې به په سر باندې ټوکرۍ کېږ او دې باغ کې به روانه شوه دا میوې به خپله پکې راغورځېدې چې هغه سر ته به ختله که نه رسېدله بس ټوکرۍ به ډکه. دوی ته د هغه وخت پیغمبر ډېر نصیحت وکړو خبره یې نه مالداره سړی خبره چېرته مګر چې د الله فضل چې په چا نه شي ورته وی په تاسو به عذاب راځي د دوی سره خواته یو ډیم اخوا اوبه وي د دوه غرونو منځ کې دوی دیوال وهلی او اوبه یې جمع کړې وی علامه مو دا ده چې دې ډیم په دې دیوال بیخ کې به مږي پیدا کړي او د دې مږي علامه به دا چې پیشو به ترېنه تښتي. پیشو خو مږي پسې ورځي که نه پیشو پسې څه کېږي دوی کې مولوي صاحب یو مالداره سړی او ډېر هوښیار هغه یو مزدور ونیوه ورته وی د دې دیوال دې بیخ کې به ته اوسېږې او تاله به زه تنخوا ده او داسې سړی و چې په دې ټول سبا ښار کې د ده غوندې مالدار او ښایسته ځمکه او باغونه د چا کله چې دلته مږه پیدا شوه ما به خبره یم مږه پیدا شوه چې پیدا شوه هغه رامنډه کړه علي ورته وی چې هلته خو مږې پیدا شوه ستوري کوي وی ښه ځان سره یې پیشو ویوړه او مږې پسې ورخوشې کړه چې مږې دا پیشو ولیده که نه نو بس پیشو تې منډه پوه شو چې وایي دا خو د عذاب والا نو بلا و بلا داسې کار یې وکړو چې زامنو ته وی چې عذاب به راځي نو هر څه ختمېږي نو زه یو ګیم کوم یو چل وی صحیح ده زه به یو جلسه جوړه کړم او خیرات دا ټول د سبا خلک به راوغواړم او یو ته به وویم دې بچي ته چې اوبه راوړه یو کشر هغه به یې بل ته ووایي هغه به یې بل ته ووایي هغه یو به یې ما ته سختې خبرې وکړي چې ځان دې راوړه که یو بچي ته به وویم چې اوبه راوړه نو دی به راته څه وکړي انکار وایي به چې خپله یې راوړه بیا زه یو طریقه دا خو لوی ښه نو ډېرې ځمکې وې باغونه وو خلک یې راغونډ کړو ډوډۍ ورته وکړه یو زبردسته جلسه یې برابره کړه لوی لوی مالداران یې ځان سره په تخت کېنول یو بچي ته وی بچی ورشه لږ اوبه راوړه خپل کار کوه ځان یې راوړه که نه سړی غوسه شي وی زما د عزت ته وګوره او دې بنګلو ته او دې باغونو ته او دا زما خبره بچی زما بچی زه دې کلي کې دې خلکو ته زه بس وشرم زه نور دې کلي کې نه اوسم بس اعلان یې وکړه چې څوک به زما دا کورونه او دا باغونه او دا ځمکې وایي او داسې مارکېټونه وو بلا تشبیه الله دې موږ او تاسو وساتي لکه شهرنو کې چې مارکېټ او هر سړی وي چې زه یې والم څوک چېرته خرڅ او داسې قیمتي باغونه خلکو ته خیر دی صاحب بس ماشوم وایي نه والله که پاتې شي بس خلک راپورته شي وي په ما یې خرڅ کړه ټول یې پرې خرڅ کړه او روپۍ جیب کې واچوې نور روان شو څنګه ترې ووته به د ډیم پرې راغله هغه باغونه چې د میوو باغونه وو خو شګې شوې ټول خلک هم هلاکه شو او هغې په ځای باندې د کیکر ونې راشنې شوې ازغو واله او کرکنې پېژنې بیره پېژنې بیره یو قسمه بوټی د میوه ده بیا چې تاسو دې غرونو طرف ته لاړ شئ بیا دې بیرو کې یو قسم دی وړه غوندې بوټی او وړې وړې بیرې هغې ته کرکنه دا کرکنې چې دی دا پکې پیدا شو الله د هغې کیسه خو بلا وسړی ټول شیونه پرې خرڅ کړي دا حیات الحیوان کې دا کیسه لیکلې داسې یو ویامي سړی راغلی او یو مولوي صاحب سره کېنه پوه شي چې خنثی دې ته وایي چې نر او ښځه دواړه پروګرام لري بادشاه ته روانو نو په لاره کې یو مایع تحفه چاله چې ځي نو تحفه به وړی که نو مولوي صاحب مایع راواغستو ژوندی او په خلطه کې بند که اوبه یې پکې واچوي چې مړه میان څه کوي چې ژوندی ورته اوسي بادشاه ته یې ویل چې صاحب دا مې تحفه راوړه فلاني کلي نه بادشاه ورته 5 روپۍ ورکړې څو 5 سړی چې ووته وزیر ورته وی چې بادشاه صاحب کار دی خراب ویلې ولې وی دا مایه خو دا تا هم نه او تا 5 روپۍ ورکړې ته چې داسې تحفو باندې خلکو ته 5 روپۍ ورکې خزانه به ډېر زر تشه کړي نو وی څه وکړم وی روپۍ تې واپس واخلم نو وی څنګه تې واخلم قانون به نه کې وی ده ته ووایه دا نر دی که ښځه که دا نر نو ښځه یې راوړه او که ښځه نو نر یې راوړه چې جوړه نه نه دی قبول هله ویل بابا ته غږ بابا یې راوسته ویلې بابا که دا نري نو ښځه یې راوړه او که ښځه نر یې راوړه
هغه ورته وی صاحب دا خونسا مشکل دی، نر او ښځه دواړه پروګرام دی پکې. بس بادشاه ویل که عجیبه خبره وه، 5 روپۍ نورې هم ورکړه. وزیر ورته وی تا خدای پوه که ویلې خبرې ته نه ګورې. هغه سړی د ډېرو خوشحالۍ نه 3 روپۍ وغورځېدې او راپورته یې کړې او مچې یې کړې. وزیر ورته وی روپۍ راکوه. وی ته دومره سپېره یې 10 روپۍ دې واخېستې مچې کې. هغه ورته وی د دې وجه نه مې مچې نه کړې چې روپۍ دي، د دې وجه نه مې مچې کړې چې د بادشاه د مبارکو لاسونو نه رارسېدلې دي. بس بادشاه ورته 15 روپۍ ورکړې، 15 شوې او سړی ووت او وزیر غورېده. ورته وی والله که رانه ویسي. ویلې واله که وزیره، وی سړی عقلمند دی او د سره نور کار مه لره. ویلې نه. بس هغه روان دی او دی ورپسې په اس سور شو او یو ځای کې راګیر کوي تلی نه شي. زما وی 4 سوالونه دي. څو؟ وی که د هغې د جوابونه وکړو روپۍ به ویسي، کنې وړی نه شي. ورته وی وایه و یو سوال مې دا دی چې کم حیوان هګۍ پیدا کوي او کم بچی. دویم سوال مې دا دی مشرق نه مغربه پورې څو ورځې مزل دی. دریم سوال مې دا دی اسمان کې څومره ستوري دي. څلورم سوال مې دا دی د ځمکې منځ کم یو دی چې سوتر فرق نه وي. ورته وی وزیره خبره او په قانون کو، ته سوال کوونکی او زه جواب درکوونکی. قانون دا دی چې مرتبه د جواب ورکوونکی اعلی د سوال کوونکی نه. سوال کوونکی ناپوهی او جواب ورکوونکی صحیح پوهی. وی زما خیرن خولۍ او خیرن کالی او شکېدلی واسکټ او ستا قیمتي ټوپۍ او پټکی او اس او کالی دا مال راکه او دا زما ته واغونده. زه به په اس سور شم، ته به رانه پوښتنه کې زه به جواب درکړم. وی صحیح ده او خبره صحیح وه. بس هغه ورته خپله مشدۍ ورکړه او خولۍ او واسکټ او جامې او د ده د اخیرن میرن کالي مالي او شکېدلي دی واغوست. ویلې ودرېږه لاندې اوس. ویلې وایم ویلې مسله داسې ده دا راته وایه کم حیوان هګۍ اچوي او کم بچی. ورته وی وزیره د چا د غوږونو انتن چې ښکاري دا بچی راوړي. ښه دا ګوره غوږونو انتن ښکاري او د چا چې غوږونو انتن پټي دا هګۍ اچوي. بس نور ګرځه پسې چرګ هګۍ اچوي، مرغۍ هګۍ اچوي، ځکه انتن یې نه ښکاري. وی دویم سوال وی د مشرق نه مغربه پورې څو ورځې مزل دی. وی د مشرق نه مغربه پورې د لمر د 1 ورځې مزل دی. مزل پورې کړ تیز نو زری. وی دریم سوال وی اسمان کې ستوري څومره دي. وی صحیح ده. ورکوز شو د شګو د ډېرکۍ نه دغه راډکه کړه لمن او مخې ته ورته واچوله. وی څومره چې اسمان کې ستوري دي دومره مې شګه راواغسته. کېنه شماره. بیا پاس کېناست. وی څلورم سوال وی د ځمکې منځ کم یو دی. وی زما دا اس نه دی. وی دا بالکل د ځمکې په دې منځ ولاړ دی. دلته نښه وکړه داسې هم کچ که داسې هم کچ که زه راځم. هر شی تې ویو چې راله وروره خیرن واسکټ او شکېدلی او غریب را خوشې دی خفه. ویلې څه پروګرام وشه؟ وی اشتنه هم خلاص کړو. وی علماو سره چې څوک کیني نیکانو سره هغې سره مه چېړه. طالبانو کې عقل